نیویارک کې د ملګرو ملتونو ناستې ته د پاکستان د لومړي وزیر وینا د دې نږدې 10 دقیقو خبرو ډیره برخه په کور دننه پر اقتصادي کړکېچ او پر سیلاب ځپلو ورټوله وه، خو د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم مهم ځای لاره. Mr. President, افغانستان today. شهباز شریف چې په لومړي ځل د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غږېده، په افغانستان کې د اورپکو ډلو په اړه اندېښنه ښووله. We must avoid another civil war. موږ باید په افغانستان کې د یوې بلې کورنۍ جګړې، د اورپکۍ راپورته کېدو، د مخدره توکو قاچاق او د نوو کډوالو مخه ونیسو. د افغانستان هیڅ ګاونډی کډوالو ته د ځای ورکولو وس نه لري. په افغانستان کې د غټو اورپکو ډلو په اړه د نړۍ اندېښنې موږ هم لرو. په ځانګړي ډول د اسلامي دولت نومي ډلې، د پاکستاني طالبانو د تحریک، القاعده، ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو په اړه د دوی ټولو چاره باید له افغان اوسنیو واکمنو سره په همغږۍ په هر اړخیز ډول وشي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې دوه تړون کې له اورپکو ډلو سره د اړیکو د پرې کېدو ژمنه کړې، سملاسي د ښاغلي شریف څرګندونو ته غبرګون وښود. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي، اسلامي امارت یو ځل بیا د اندېښنې ردوي او خپل دریځ نړیوالو ته واضح کوي چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نړیوال دي د رسنیو او اعلامیو پر ځای خپل نظریات او اندېښنې مخامخ سره شریک کړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی بیا د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې له واقعیت لري بولی او وايي د اورپکو ډلو ځالې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې دننه دي. ښاغلي کرزي له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان پر ضد د تبلیغات نه کوي. سیاسي او اقتصادي اړیکې په همدې ترڅ کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي، وايي ځینې کړي هڅه کوي افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ مرکز معرفي کړي. دنیا مغرضی کړي او استخبارات په دې اخته دي چې افغانستان دنیا ته د تروریزم مرکز معرفي کی. په ډېر تکلیف وتوانېدل چې یو څو زړې ګولۍ ازبکستان ته وروشړې او هغه مور ونه رسېدې، هفته نه وه پرې چې عاملین مجازات شو. وروسته له هغه چې تیره میاشت په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الظواهري د امریکا په ډرون برید کې ووژل شو، د نړۍ ګڼ هیوادونه د طالبانو او القاعده د اړیکو پر بیا ټینګېدو شکمن شول. هغه څه چې طالبان نه مني، خو د ملګرو ملتونو پر دې دریځ د اورپکو پرشتوالي ظاهرا د طالبانو د تر ټولو نږدې ملګري اندېښنې ښایي نور هم وډار کړي. حافظ الله معروف، BBC. Whether we live in peace